السلام علیکم ورحمت الله ملګرو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ څه ډول کولی شو د امریکن ډیوي لاټرۍ لپاره ثبت نام وکړو او د دغه وړیا ویزا او ګرین کارډ ترلاسه کوونکي شو ملګرو دې لپاره لومړی دې سایټ ته ننوځو چې ډیوي پروګرام ډاټ سټیټ ډاټ جی او وي ده دلته چې دې سایټ ته دننه شو د هغې نه وروسته راځو په دې صفحه کې یو ایس ډپارټمنټ صفحه کې راځو ښکته او بیګین انټري باندې کلیک کوو تر څو دغه انټری یا فورمه ترلاسه کړو او دې کې خپل معلومات دننه کړو د هغې نه وروسته دلته موږ ته یو کیپشا راځي دغه کیپشا دا کوډ باید ورکړو کوم چې موږ ته راکړل شوی دی WCXS کا تر څو دا تایید شي چې موږ یو انسان یو او روباټ دا کار نه ترسره کوي دلته مکمل جزئیات دي لاست نیم اور فیملی نیم د تخلص یا کوم کورنۍ نوم چې تاسې لرئ لکه دلته موږ لیکو فاطمه ګل او دلته فرست نوم یعنی لومړی نوم موږ لیکو حاضر بادشاه او په بله برخه کې میډل نیم دی منځنی نوم چې هغه موږ نه لرو نو تاسو کولی شئ دا نو کوئ ټیک مارک یې کوئ او جنډر یعنی جنسیت میل او ښکته میاشت 12مه ورځ او بیا کال هغه کال کې چې تاسو زیږېدلي یاستئ تاسو باید دغه معلومات د الکترونیک تذکرې له مخې یا د پاسپورټ له مخې ورکړئ چې په انګلیسي سره یې نو دلته د زیږېدنې ښار هم لیکو چې مثلا خوست ولایت ده او ښکته برخه کې کنټري ویر یو بورن هغه هیواد چې موږ پکې زیږېدلي یاستو هغه مو انتخابوو دلته سلیکټ کنټري افغانستان او دلته بیا ښکته راځو دلته زموږ څخه انځور غواړي دغه انځور باید انتخاب کو زموږ د ګالري څخه انځور باید 600 په 600 کې مربعي او همداراز دغه انځور باید سپین بیکګراوند ولري تر څو ومنل شي که چیرې دا شرایط ونه لري د رد کېدو چانس یې زیات ده راځو دلته لاندې میلینګ اډرسز دلته د ادرس برخه د لومړی ادرس ورکوو دویم ورکوو اډرس لاین 1 پورتنی اپشن چې دغه اپشنل ده یعنی ستاسې خوښه که ورکوئ او که نه دلته اوس موږ اډرس لاین 1 ورکوو لومړی نه ورکوو دویم اډرس لاین 1 خوست به ولیکو افغانستان دا زموږ لومړنی ادرس شو دویم ادرس هم همدا شان لیکو خوست لیکو کوم خاص څه نه لیکو او دریمه برخه کې چې ډي ده سیټي اور ټاون کوم ښار چې موږ پورې تړاو لري هغه خوست ده چې زموږ په الکترونیکي تذکره یا پاسپورټ کې ذکر شوی ده یا هم په کاغذي کې ذکر شوی ده نو بله برخه کې ای آپشن کې موږ ډسټریکټ یا ولسوالي لیکو ډسټریکټ یا هغه ولسوالي چې تاسو ورپورې تړاو لري تاسو کولی شئ ولایت هم ولیکئ لکه د کنټري پروینس سټیټ هم ذکر شوي دي یعنی تاسو اختیار لرئ که ولسوالي لیکئ او که یا هیواد او یا ولسوالي پوسټل کوډ هغه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ یا تاسو پورې تړاو لري د هغې سیمې پوسټل کوډ یا پوسټ کوډ هغه زیپ کوډ پیدا کړئ له ګوګل څخه او دلته یې درج کړئ مثلا زه لیکم 25 یو شپېته او لاندې برخه کې کنټري سلیکټ کنټري ستاسو مربوطه هیواد کوم ده افغانستان او لاندې برخه کې بیا راځي country where you live today هغه هیواد چې تاسو اوس پکې ژوند کوئ هغه هم فی الحال افغانستان ده ستاسو چې هر هیواد تاسو کولی شئ له دې ځای څخه انتخاب کړئ لاندې راځو فون نمبر د موبایل شمیره دلته به خپل د موبایل شمیره ورکو تاسو ګوره د خپل افغانستان مخابراتي کوډ سره مثبت 93 او لاندې راځو ایمیل اډرسز دلته ایمیل ادرس ډیر مهم ده ایمیل ادرس باید ورکو که څه هم اپشنل ده خو که چیرې کومه مسله موضوع وه تاسې د دې لپاره کامیاب شوي وئ نو تاسې ته ممکن ایمیل وشي که څه ایمیل نه کیږي خو که چیرې ضرورت شو نو تاسو ته به ایمیل کیږي او تاسو کولی شئ دلته ایمیل درج کړئ لومړی برخه کې ایمیل ورکړئ دویم برخه کې بیرته کنفرم یا تایید کړئ نو تاسې خپل ایمیل ورکولی شئ یا جیمیل آی ډي لاندې راځو د تحصیل برخه ده دلته مونږ کولی شو خپل تحصیل یا د زده کړو سطحه وټاکو چې مونږ په ماسټرۍ کچه زده کړې لرو د ابتدایه دوره ده او یا کلیسه دوره ده یا کومه دوره چې مونږ دلته های سکول ډیګري انتخاب کړه او دلته بل اپشن کې هم مونږ خپل مدني حالت انتخاب کړو چې هغه انمیریډ و یعنی مونږ مجردان یو نو دلته هم دا انتخاب کړه انمیریډ یعنی مجرد او دلته اوس تاسې کتلی شئ دلته یوه ستونزه رامنځته شوه دغه ده چې موږ جنډر نه دی انتخاب کړی هغه به میل انتخاب کړو ستونزه حل شوه اوس نو کولی شو خپل دغه کوم فورم چې دی دغه درخواست کو سبمیټ یې کړو کنټینیو موږ ټول جزئیات دننه کړه دلته اوس تاسې کولی شئ خپله فورمه چک کړئ چې کوم جزئیات
خو به غلط نه وي. که چیرې کومه ستونزه وه، کوم څه مو غلط درسره کړي، غلط لیکلي، تاسو کولی شئ بېرته هغه سم کړئ او بیک شئ. که چیرې سم وي نو تاسو کولی شئ سبمیټ باندې کلیک وکړئ او دوام ورکړئ. نو زموږ هر څه سم دي، نو سبمیټ باندې کلیک کوو. فورمه مو تسلیم کړه او دا یې موږ ته پایله راکړه. دغه باید له ځان سره وساتئ په راتلونکي کال کې چې کله پایلې اعلانېږي نو تاسو کولی شئ د کنفرمیشن نمبر په وسیله خپل نتایج معلوم کړئ، یا په خپله یا د یو بل پوه کس په وسیله. نو دا معلومات که چیرې معلومات خوښ شوي وي، ویډیو در سره لایک او زموږ پیج در سره سبسکرایب کړئ. مننه.